د نن ورځې مهم خبر طالبانو د مزار شریف ازبکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکړ. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن مهم خبر ته. د طالبانو حکومت د مزار شریف ازبکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکړی دی. ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د دې پروژې چارې د څه باندې 6 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت پیل شوي. په خبر کې ویل شوي چې دغه پروژه به د 15 کیلومترو په اوږدوالي د بلخ د مرکز مزار شریف له هوایي ډګره پیل تر ازبکستان پورې وغځیږي. په دې مناسبت د ازبکستان د یو هیئت د حضور خبر هم ورکړل شوی، خو په خپله ازبکستان د دې موضوع په باب رسما تبصره نه ده کړې. د طالبانو چارواکي وایي چې د مزار شریف ازبکستان د اوسپنې پټلۍ بیا رغونه به په 3 میاشتو کې بشپړه او دغه پټلۍ به وروسته ګټې اخیستنې ته چمتو شي. دوستانو، دا د نن چمتو کلی خبر. که چیرې غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ، همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.